درې صحابه کرام راولګېده او د قریب په نوم باندې د عبدالله ابن عباس یې یو غلام و قریب دا کېنولو او ورته ویل چې ته عایشې بیبي ته ورشه او د نبی اسلام وفات نه دا قصه وروسته ده او عایشې رضی الله عنها نه داسې پوښتنه وکړه چې ای د مؤمنانو مورې ته خو د مازدیګر لمانځه نه وروسته نفل کې او حالا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د مازدیګر لمانځه نه وروسته نفلونه منې کړي مازدیګر مونږ نه وروسته منې دي نبی علیه السلام ته یې منې کړي مازدیګر نه ماښامه پورې نفل نشته نو قریب وایي زه ورغلم عایشې بیبي ته ورته مې دا خبره وړاندې کوه هغې ویل چې دې مسلې کې ام سلمې بیبي نه پوښتنه وکړه ام سلمه د نبی علیه السلام بله بیبي ده ام سلمه په دې باره کې ما نه ښه پوهېږي هغې له ورشه وایي زه هغې له ورنه رالم بیا دې صحابو ته ورغلم دا درې کسو چې ورلېږلی وم چې داسې یې راله وویل وایي ورشه ام سلمې نه پوښتنه وکړه نو ام سلمه رضی الله عنها من وراء الحجاب به یې پوښتنې کولې چې نه چې ډایرکټ په بیبیانو سره ناست سورت احزاب کې الله وایي فاسألوهن من وراء الحجاب چې بیبیانو نه پوښتنه کوئ نو پردې نه خوی کوئ ورته نه د مؤمنانو مورې د مازدیګر نه وروسته نفل نبی علیه صلات وسلام منې کړي دي کولی شو وایي ام سلمې راته وویله چې د دې به درته زه پوره فلسفه بیان کړمه یو وارې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر جمع نه وروسته زما کور ته راغی او ما سره د انصارو د بني حرام قبیلې څه زنانه ناستې وې د مدینې د انصارو څه زنانه دا راغلې وې او ما سره ناستې ام سلمې بیبي سره ناستې وې د نبی علیه السلام مبارکې بیبي سره نو د دواړو جهانو سردار مبارک چې جومات کې د مازدیګر جمع صحابو ته وکړه نو زما کور ته راغی او اخوا طرف کې په مانځه باندې ودرېدو مازدیګر جمع نه وروسته نو ما یوې وړې جلۍ ته وویل چې د ښځو سره راغلې وه مراهقه جلۍ وه چې ته ورشه او د رسول الله مبارک شاله نږدې ودرېږه او ورنه ووایه چې یا رسول الله تا خو د مازدیګر جمع نه وروسته نفلونه منې کړې د مانځه نه وروسته نو تاسو اوس څنګه نفل کوئ نو که نبی علیه السلام درته په لاس باندې اشاره وکړه زر راوروسته شه بیا یې پوښتنه مه کوه او دا ماشومه وایي ورغله او نبی علیه السلام زوره ماشومه وه نبی علیه السلام مبارک ته شاته ودرېدله ورته یا رسول الله مازدیګر نه وروسته خو نفل تاسو وایي چې نه کېږي نو تاسو اوس طرفه نفلو ولاړې تکله ماشومه وه دلاوره وه زړوره وه وایي نبی علیه السلام مبارک ورته داسې اشاره وکړه نفلو کې سړی بعضې وخت اشاره کولی شي فرض مانځه کې به ډېر احتیاط کوی او نفلو کې که داسې اشد ضرورت شي او ماشوم رانې کوي یا شیکې داسې ورته کولی شي نفلو کې که سړی ستړی شي او چوکۍ لم یا ستړي لم تکې والی شي چې پروا نه کوي نو ماشومه وروسته شوه کله چې نبی علیه السلام سلام وګرځو وایي ام سلمه بیبي وایي ما ته ای د فلانې لورې تا دا پوښتنه وکړه وایي ما ورته لاو وایي شغلني وفد عبدالقیس فی الاسلام د عبدالقیس قبیلې یو وفد راغلی او یو هیئت او دا غټه قوي قبیله وه او کافرانو او راغلي وو ما سره ناسته وه په اسلام باره کې یعنې په ایمان مشرف کېدلو دا ډله راغلې وه په ایمان مشرف کېدله نو د ماسپښین جمع مې چې صحابو ته ورکړل هغه 2 رکعته ما نه پاتې شو ځکه دا مهم کار دی چې اوس کفار راشي او ایمان باره کې هغه پوهې او بې بیعتونه کوي بې ایمان وي او کلمې طیبو باندې مشرف کېږي نو د عبدالقیس قبیلې وفد دا 2 رکعته سنت ما نه د ماسپښین پاتې او دا مې نفل نه دي کړي هغه 2 رکعته سنت مې په دې وخت کې وکړله نو ګوره اگر چې دا د نبی اسلام خصوصیت دی موږ یې دې وخت کې نشو کولی دا د هغه خصوصیتو به یې منې کړي نور صحابه یې منې کړي خو مسلمه بیبي فرمایي چې نبی علیه السلام به چې عمل شروع کړو بې اخره پورې نه پرېښودو نو فلحاظ هغې به بې مازدیګر نه وروسته یو 2 رکعته خامخا کول خو دی وویل چې دا زما خصوصیت دی دا تاسو مه کوئ مازدیګر نه وروسته نوافل نه کېږي خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه السلام د ګوره د سنتو څومره پابندي کړې ده چې هلته تې پاتې شو دلته یې ګوره قضا حتی راوړله موږ ډېر مسلمانان فرض وکړي نور روان شي دا طریقه اوس رواج شوې ده سنت څوک نه کوي نو نفل به بیا څه وکړي باید سنت خو به کې حتی چې نفل به م کې تهجد به کې نور نوافل به حضرت بلال حبشي رضی الله عنه فرمایي وایي زه یو صبحي نبی علیه صلات وسلام ته رالمه چې د صبحي د مانځه اطلاع ورته ورکړم بلال حبشي به چې اذان وکړو بیا به مبارک به تهجد کړي 2 رکعته سنت به م کړي تهجد او سنت نه وروسته به نبی علیه السلام داسې لږه تکیې لګولې وه که چا تهجد کړي او سنت ته ساري کړي او ستړی شوی او بیا جمع له لاوخې نو په دې ښي طرف باندې چې ډډه ولګوي دې کې ثواب دی نو بلال صاحب به راغی یا رسول الله جمع ته که راځئ نو د استقبال چې ځان سره روان کړي نبی علیه السلام وایي یو صبحي رالمه نو عایشه رضی الله عنها مې مخې له شوله او هغې رانه د څه مسلې په باره کې پوښتنه شروع کړله نو قصه مسله اوږده شوه وخت ډېر تېر شو هلته صحابه ناست دي وایي رسول الله مبارک ته چې رالمه
نبی علیہ السلام ته د الله رسوله صحابه تیار دي. وایي نبی علیہ السلام دغه وکړه کښېنه. وایي ډېر وخت نبی علیہ السلام تېر کړ. بیا مې ورته ویل یا رسول الله جم وخت ویل کښېنه. وایي سنت یې وکړه 2 رکعته د صبحي سنت یې نه وکړي، سنت یې وکړي، دې وخت کې سنت نه وکړي. وایي بیا چې لاړو جمع مو وکړه. وایي ما ورته ویل چې یا رسول الله ناوخته او رڼا غوندې وه او مطلب دا دی چې ما هم ډېر وخت تېر کړی او بیا تاسو هم وخت ډېر تېر کړو نو دا جمع ناوخته نه شوه. وی نبی علیہ السلام ورته ویل چې لو اصبحت ثم اصبحت لصلیت واحسنت واجملت. دا ابو داود شریف الفاظ. که نورم رڼا شوی وی، که نورم ناوخته شوی وی، که نورم ناوخته شوی وی، خو دا 2 رکعته سنت د صبحي به مې خامخا کول او ښایسته به مې کول، دا به زه نه پرېږدم چې بیخي ناوخته شي دا 2 رکعته سنت به زه کوم. ګوره دا د صبحي 2 رکعته سنت دومره مهم دي. نبی علیہ السلام د سنتو ډېره پابندي کوله، د نوافلو تهجد. ګوره دې پورې نبی علیہ السلام ویلي که چا نه د شپې تهجد قضا شي نو څاف وخت کې د یو 4 رکعته وکړي د هغې پر ځای به ودرېږي. یعنې دومره سړی دې په ځان لازمه کړي چې کوم به حتما حتی کې ونه کړي نو بیا د 9 بجو کې یو 4 رکعته وکړي چې الله دا د هغې په ځای باندې ودرېږي. دا خو مسلمان خو باید چې هر وخت کې د الله په عبادت کې مصروف وي. نو د مسلمان او د کافر څه فرق؟ دا خو چې نان بخورو او د پارسیوانانو خبره، نو د انسان او د بقر دی څه فرق؟ د غویي څه فرق؟ ګیا خوره ګېډه مړوو، ګټه وټه شپه ورځې کوو، مونږ د ورته پرېږدو، روژې مه نیسو. دا ګټې خو غویان هم کوي، داسې واښهګان خوري ولا چې 3 منه د ورځې خوري، تا نه ډېره خوري، تا نه ډېرې څکي او تا نه ډېر بچي راوړي. دا حیوانات هم دا راوړي. نو په دې خو انسان شرافت نه حاصلوي. انسان ته چې خدای اشرف المخلوقات ویلی که نه، په ټولو مخلوقاتو کې اشرف او عزتمن مخلوق الله ته کوم یو دی؟ انسان دی. نو د انسان ولې اشرف المخلوقات دی؟ ځکه دا د خدای معرفت پیژني. چې د خدای معرفت څوک نه پیژني نو بیا خو ذلیله مخلوق شو، اشرف المخلوقات نه شو. نو د خدای عبادت حتی د نوافلو چې سړی ډېره علماو لیکلي کې یو سړی نفلو کې سستي کوي الله ورته نغده سزا دا ورکوي. دا یاد ساتئ. ګورئ چې څوک نفلو کې سستي کوي بیخي نه کوي الله ورله نغده سزا دنیا کې دا ورکوي چې سنتو کې په سستی مخته کړي، سنت یې پاتې چې سنتو کې سستی کوي بیا خدای نغده سزا دا ورکړي. واجبات هم ترې پاتې کړي چې واجباتو کې سستی کوي بیا ترې فرض هم پاتې کړي. ما خپله داسې کسان لیدلي باور وکړي. ګوره منبر باندې ناست یم د رښتیاو ځای دی چې سنتو کې سستی کوله بالاخره بیا ګورې فرض هم پرېښي. ما داسې خلک لیدلي چې ورسره ګرځېدلم چې یو جمع زه پوهېږم مونځ یې قضا کړی 3 وخته مونځ ته تللی او وجه دا وه نفل نه کول بیا سنت پرېښود یو 3 کالو پورې اخر فرض هم سلام کو چې ځای لا او علماو لیکلي الله هم د دې حال نه وساتي چې بالاخره خدای اخره کې نغده سزا دا ورکوي چې ایمان له به هم دا چوټي ورکړي. یعنې چې فرضو کې سستي کوي مونځ نه کوي روجې خوري نو اخر دا خو به خبر نه ایمان خو د شی نه دی چې مونږ یې په سترګو ګورو چې لاړو کرارو الله دې نه کړي الله دې نه کړي نو بیا به سړی بې ایمانه دنیا نه لاړ. نو دې نه معلومېږي چې څوک نفلو کې کوشش کوي ابه سنتو کې هم کلکي، چې سنتو کې کلکي فرضو کې به کلکي او چې فرضو کې کلکي ایمان کې به هم کلکي. که هغه مونځ که هغه روژې ټول عباداتو کې نفل او سنت او فرض شته، یوازې مانځه کې نه. لکه مثلا یو فرضي زکات یو نفلي صدقه ده، صدقو کې هم نفل شته دی او دارنګې حج کې هم شته. یو فرضي روژې دي یو نفلي روژې دي چې دې ورځو کې سړی نیسي. الله دې مونږ او تاسو ته عمل راکړي. نو د پابندي د اعمالو به کوئ عزتمندو. غواړئ چې دنیا نه مونږ او تاسې د ایمان سره لاړ شو، خدای م راضي کړی او الله خپل دیدار راکړي، جنتونه راکړي. نو د اعمالو پابندي به ډېره زیاته کوئ. حتی دې ته به نه ګورئ د نفلو د سنتو د تلاوت د قرآن کریم د ذکر دا پابندي به ډېره زیاته کوئ. درود شریف شوق